د ضمیرونو برخه ده. ضمیر څه ته وایي؟ که تاسو یو چا سره خبرې کوئ او هغه کس هلته ناست نه ده، فکر وکوئ چې زه لمر یادوم یا لمر د یو کس نوم یا یو هلکي نوم. زه د دې په باره کې خبره کومه. پرون لمر راغلی و، لمر کتابونه راوړل. یو دفعه مونږ د لمر په باره کې چا باره کې خبرې کوو؟ د لمر باره کې. یو دفعه م یاد کړه. لمر راغلی و، دوه دفعه م نوم ورته یاد کړه. درېیمه دفعه لمر کتابونه راوړي وو، لمر کتابخانې ته تللی و، لمر 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 همداسې څو څو وایي هغه څوک یې څنګه وي بس که پوه شومه پرې باندې نور څه شی کېږي. نو که هر ځل تاسو د یو کس نوم تکراروئ، هغه خبرې کول بې خونده کېږي. د دې لپاره چې د هغه د نوم د تکرار او بیا بیا ځلې ویلو نه ډډه وسي، ضمیر یې کاروو یا نومځری د نوم په ځای کې کارول کېږي. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای کارول کېږي او د یو څیز، وګړي، بوټي او څاروي د نومونو د بیا تکرارېدو مخنیوی کوي. په جرمني ژبه کې د پرونومن په نامه یادېږي. مونږه د لمر د نوم په ځای باندې بیا وایي هغه تللی و کتابخانې ته، هغه کتابونه راوړه، هغه دا وکړه، هغه دا وکړه، هغه دا وکړه. دې ته ضمیر ویل کېږي. د نوم د ډېرو ویلو نه یې ډډه کوو. راځو دلته لکه سړی ده، د یمن د نارینه دپاره چې اوس کاروو مونږه هغه یا ای. څوکۍ، دېشټول که په جملو کې تاسو کاروئ او ډېر د یو چا په د همدغې شټول یا چوکۍ په باره کې خبرې کوئ یا یې هم لیکئ، د ده آرټیکل هم د ده ضمیر هم ای ده، ځکه جنس یې ده نارینه ده. دلته به تاسو وایئ خو دا خو احمد نه ده، محمود نه ده. دلته د ده جنس نارینه ده. لکه دلته د دې فخاو جنس ده ښځینه ده، د بوتل جنس ښځینه ده، ماشوم جنس مخنث ده، کتاب جنس مخنث ده. آرټیکل ولې مهمه و؟ مونږ مخکې په مخکیني لوست کې ویلې د دې دپاره چې مونږ پوه شو چې دا نوم نارینه ده که ښځینه ده. چې وروسته مونږ وکولی سو هغه ضمیر هم ورته وټاکو. مونږ پوه نه شو چې دا نارینه نوم ده که ښځینه نوم ده، نو څنګه به ورته ضمیر ټاکو؟ اوس پوهېږو چې دیفخاو ښځینه نوم ده، نو ځکه زی ورته کاروو چې هغه. دلته معنا یې ټوله هماغه ده، چې کله جملې کې کارول کېږي بیا فرق کوي چې دا نارینه شو که ښځینه شو. Die Flasche, sie, das Kind, es, das Buch, es. آرټیکل یادول د نوم سره ډېر اړین دي. په پورته بیلګو کې مو ولیدل چې د نوم پر ځای ضمیرونه کارول شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې څنګه پوه شو چې د هر نوم سره باید کوم ضمیر وکارول سي؟ که چیرې د یو نوم جنسیت تاسې ته معلوم وي او ضمیرونه هم وپېژنئ، په لاندې ډول کولی شئ د نوم په ځای ضمیر وکاروئ. لکه der، د der آرټیکل، der چې د یو آرټیکل ده خو ضمیر یې څه شی ده؟ ای ده. die یو آرټیکل ده خو ضمیر یې څه شی ده؟ das یو آرټیکل ده، ضمیر یې څه شی